السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې پنجره کې بند د هغه 12 شهیدانو قبرونه دي چې د امریکا راتګ د افغانستان ته د امریکا له راتګ سره سم دی د امریکا خلاف جهاد پیل کړ او په 2015 کال کې ټولو په یو ځای باندې دغه 12 نفره د شهادت لوړ مقام ته ورسیدو. دا چې د شهیدان د ځان سره ډېرې خاطرې لري او دا شهیدان پوستو ته او ولسوالۍ ته بیخي نږدې دي چې جمهوریت وخت کې اکثره د دوی مور او پلار د دوی هدیرې ته نه پرېښودلی کېدو. خو یوه لنډه خاطره به د یو شهید د ورور درته ووایم. د دې شهید یو ورور خبره راته کوله، وایي کله چې امارت راغی تقریبا 10-12 کاله به د دې قبرونو ته نو راغلي مونږ او د دې شهید مور مې د ځان سره راوسته د خپل بچي د قبر لیدلو ته. خو لیکن دا داسې وخت و چې مور یې د شهید بچي په یاد کې لیونی شوي وه او خپل بچی او د بل بچی نه پیژندو، حتی چې خپل ژوندي بچیان به کله کله ترې نه هیر شو او 14 کاله عمر یې په دې لیونتوب کې تیر کړی و. خو دغه ورور د شهید ورور او د دې مورکۍ بچی چې د دې سره راغلی و یې رامې وسته، دغه قبر ممکن د زوی قبر دی او دغلته په څنګ کې ورسره بل قبر دی چې تاسو ته به ښکاري د قرآن شریفه رایل په ایښی شوی دی. وایي دلته مې قبر ته ودروله کوم ځای کې چې اوس زه ولاړ یم. ما ورته وویل چې مورې د بچي قبر د کوم دی؟ وایي راته وویل چې بچي ما خو په د خپل بچي په قبر باندې دغه د خپل قرآن شریفه رایل ایښی و، کله چې اول وخت کې ورته راغلم ما دا رایل په ایښی و، خو اوس چې دی دغه رایل چې په کوم قبر باندې ایښی دی د دې په څنګ کې کیس چې کوم قبر دی د دې قبر نه مې د خپل بچي بوی راځي. او رښتیا واقعا هم دغسې وه چې دغه رایل د ده بچي وایي چې ما اول نه د ده د قبر نه لرې کړو، په دې بل قبر مې کېښودو. ما فکر کړو چې دی خپل بچی پیژني او که نه، نو تقریبا 14 کاله یې د خپل بچي قبر نه و لیدلی او په لیونتوب کې هم وه، خو بیا هم وایي چې دغه د ما د بچي قبر دی ځکه د ما د سینې بوی د خپل بچي بوی د دغه قبر نه راځي.